بسم الله الرحمن الرحیم. بیا موږ د سیریما د اووم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. په تېره ویډیو کې موږ د اووم ټولګي فزیک مضمون دویم فصل چې د قوې تر عنوان لاندې ورا شروع کړی او په هماغه کې موږ قوه وپېژندله. د قوې په اړه مو ډېر زیات مثالونه وړاندې کړل او د دې ترڅنګ د قوې او د فنر ترمنځ چې کومه رابطه وه په مکمل ډول سره مو ولوستله. راځو په ننني لوست کې موږ تاسو د تېر لوست په ادامه سره د قوې وکټوري خصوصیات یا د قوې وکټوري خاصیت لولو چې د قوې وکټوري خاصیت څه ډول خاصیت دی، دا د چی لپاره استعمالیږي او همدارنګه په دې موضوع باندې په مکمل ډول سره بحث کوو. د اووم ټولګي فزیک مضمون پنځم لوست دی. په دې لوست کې د دې نه مخکې چې موږ د قوې په اړه بحث وکړو یا د قوې وکټوري خاصیت وپېژنو، د هغه تر مخه راځم یو وارې د کمیت په اړه بحث کوو. کمیت پېژنو. ولې کمیت ما تاسو ته مخکې هم ویلی و، په دې اړه موږ مخکې نور هم موضوعات لرو، نور بحث لرو، مګر دلته د قوې د کمیت په اړه غواړم یو څه نور وغږېږم، د کمیت په اړه تاسو ته یو څه نور معلومات درکړم، تر څو مخکې چې موږ د قوې په اړه کوم خبرې کوو په هماغه کې تاسو ډېر وساسي. نو کمیت په اړه ما تاسو ته مخکې ویلي وه چې کمیت چې دی دا په خپله هر هغه شی چې د اندازه کولو وړتیا لري عبارت د کمیت څخه دی. عموما دا کمیتونه چې دي دا پر دوه ډوله دي. کمیت ته که چیرې راسو نو داسې ویلی سو چې کمیت چې دی هغه پر څو ډوله دي؟ پر دوه ډوله دي. کمیتونه پر دوه ډوله دي. یو هغه کمیتونه دي چې یو ته چې ویل کېږي، یو ډول کمیتونو ته موږ سکالري کمیتونه ورته وایو. صحیح دي؟ یو کمیت ته چې ویل کېږي سکالري کمیتونه ورته ویل کېږي او همدارنګه بل ډول کمیتونه چې دي هغه ته وکټوري کمیتونه ورته ویل کېږي. یعنې یو سکالري کمیتونه لرو، بل وکټوري کمیتونه لرو. سکالري کمیتونه عبارت د هغه کمیتونو څخه دي چې په دوی کې فقط موږ چشته ضرورت لرو، په دوی کې موږ فقط و مقدار یا هم و اندازې ته ضرورت لرو. سکالري کمیتونه هغه کمیتونه دي چې په دوی کې فقط مقدار یا اندازې ته ضرورت شته، او وکټوري کمیتونه هغه کمیتونه دي چې په دوی کې نه یوازې دا چې و چشته ضرورت شته، مقدار ته ضرورت شته، د مقدار ترڅنګ دې ته په دې کې و چشته ضرورت شته، جهت یا هم لوري معلومولو ته ضرورت شته. جهت، لوري، کوم یعنې هغه طرف، دې ټولو ته ضرورت شته. سکالري کمیتونه د مثال په توګه سره موږ داسې ویلی سو لکه مثلا وخت دی، دا یو سکالري کمیت دی. د مثال په توګه سره طول دی، دا یو سکالري کمیت دی. مثلا کتله ده، دا یو سکالري کمیت دی. ولې په دې ټولو کې موږ فقط مقدار ته ضرورت لرو. او همدارنګه په وکټوري کمیتونو کې مثلا موږ ویلی سو مثلا سرعت دی. سرعت چې دی دا یو وکټوري کمیت دی. همدارنګه د دې ترڅنګ هم قوه ده. قوه یو وکټوري کمیت دی. اوس نو وکټوري کمیت او سکالري کمیت څه معنی؟ سکالري کمیتونو کې ما درته ویل چې یوازې مقدار ته ضرورت شته، لکه وخت. د مثال په توګه که یو څوک موږ ته وایي چې څو بجې دي، موږ ورته وایو چې مثلا 2 بجې دي. د مثال په توګه سره ورته وایو څو بجې دي؟ مثلا 2 بجې دي. دغه کس موږ ته دا نه وایي چې 2 بجې کوم طرف ته دي، لویدیځ طرف ته دي که ختیځ طرف ته دي، کوم طرف ته دي، دا موږ ته نه وایي. ولې دلته فقط مقدار ته ضرورت شته. دا هغه څه کمیت دی چې په دې کې فقط موږ چشته ضرورت لرو، فقط مقدار ته ضرورت لرو. دغسې طول دی. یو څوک ما ته وایي چې مثلا د یو لاین دی، د مثال په توګه سره د دغه لاین طول څومره دی؟ د ا د نقطې څخه بیا تر بي د نقطې پورې د دغه لاین طول چې دی دا څومره دی؟ زه د مثال په توګه درته وایم چې دا 8 سانتي متره دی. دا کس ما ته نه وایي چې 8 سانتي متره لویدیځ طرف ته که ختیځ طرف ته، کوم طرف ته دی د دغه 8 سانتي متره طول؟ ولې په دې کې یوازې مقدار ته ضرورت شته، په دې کې د لوري یا جهت معلومولو ته ضرورت نشته. همدارنګه کتله ده. مثلا یو څوک وایي د یو شي وزن څومره دی، یا مثلا زه وایم د مثال په توګه سره چې 8 کیلوګرامه دی، مثلا ورته وایم چې 8 کیلوګرامه دی یا 9 کیلوګرامه دی. اوس دا کس ما څخه دا پوښتنه نه کوي چې 9 کیلوګرامه کوم طرف ته، 8 کیلوګرامه کوم طرف ته. ولې په دې خاطر چې په دې کې موږ جهت ته ضرورت نه لرو، په دې کې فقط ضرورت و چشته دی؟ مقدار یا اندازې ته دی، چې فقط مقدار یا اندازه یې راته معلومه وي. بس دا څه شی دی؟ دا دغه کمیتونه ټوله چې په هغه کې یوازې مقدار ته ضرورت شته او هغوی کې یوازې د مقدار په اړه بحث کېږي، عبارت د کوم کمیتونو څخه دي؟ د سکالري کمیتونو څخه دي. ولې په دې کې جهت یا لوری نه وي معلوم. همدارنګه دوهم ډول کمیتونه موږ وکټوري کمیتونه لرو. وکټوري کمیتونه هغه کمیتونه دي چې دوی د مقدار ترڅنګ جهت معلومولو ته هم ضرورت شته، په دوی کې د مقدار ترڅنګ جهت ته هم ضرورت شته او جهت هم په دوی کې معلوم وي. هغه لکه سرعت. د مثال په توګه سره یو څوک وایي زه زور ته یم چې مثلا روان یې په موټر یا په یو شي کې، د مثال په توګه سره دا کس روان وي، مثلا پوښتنه ځینې وشي چې ته په څو سرعت روان یې؟ هغه داسې وایي، د مثال په توګه سره وایي 8 کیلومتر پر سکند روان یم، 8 کیلومتر پر سکند روان یم. زور ته یم 8 کیلومتر پر سکند ستا سرعت دی کوم طرف ته، کوم طرف ته،
ګورئ مقدار خو یې راته ویلي چې 8 کیلومتر پر سکند دی. زه ورته وایم کوم طرف ته روان یې، کوم طرف ته. دی ماته ویل مثال په توګه سره چې لویدیځ طرف ته، مثلا کوم طرف ته، لویدیځ طرف ته. دلته وګورئ هم لوری معلوم سو او هم مقدار معلوم سو. نو هغه کمیتونه چې په هغوی کې مقدار او لوری معلومولو دواړو ته ضرورت وي نو دغه کمیتونو ته وکټوري کمیت ورکړي. یا د مثال په توګه سره یو څوک وایي ما پر یو جسم باندې قوه وارده کړه، ما چې وکړله پر یو جسم باندې مې قوه وارده کړه. دستي پوښتنه ځینې کېږي چې څونه قوه دې پر وارده کړه. دی ورته وایي مثلا یو جسم د ځمکې پر سطح باندې پروت و، مثلا پر دغه ځای باندې د جسم موقعیت و، ما دا جسم د دغه نقطې څخه څپو کړی، دا جسم مې د دغه نقطې څخه و دې نقطې ته یوړی، یعنې د ا د نقطې څخه مې د بي نقطې ته یوړی. نو پوښتنه ځینې کېږي چې د مثال په توګه سره تا چې دا جسم باندې قوه وارده کړه څومره اندازه قوه دې پر وارده کړه. وایي مثلا 10 نیوټنه قوه مې پر وارده کړه. د 10 نیوټنه قوې په واسطه سره کوم طرف ته، کوم طرف ته، راسته طرف ته، چپه طرف ته، لویدیځ ته، ختیځ ته، کوم طرف ته تا پر دا جسم باندې قوه وارده کړه. نو دلته وګورئ هم د قوې مقدار معلوم سو او هم یې چی معلوم سو، هم د قوې مقدار معلوم سو او هم یې د دې لوري معلوم سو چې کوم لوري کوم جهت ته. نو هغه کمیتونه چې په هغه کې د مقدار ترڅنګ جهت ته هم ضرورت وي عبارت د وکټوري کمیتونو څخه دي، او هغه کمیتونه چې په هغه کې فقط مقدار ته ضرورت وي هغه ته ویل کېږي سکالري کمیتونه ورته ویل کېږي یا سکالر کوانټیټي ورته ویل کېږي، وکټور کوانټیټي ورته ویل کېږي. اوس دغه د کمیتونو هغه د دغه ځای څخه تاسو یو څه اندازه تاسو ته ولګېدله چې قوه چې ده هغه په خپله یو وکټوري کمیت دی. وختې چې وکټوري کمیت سو یعنې دې څخه داسې معلومه سوه چې قوه یو وکټوري کمیت دی، یعنې په دې کې نه یوازې دا چې د دې مقدار معلوم دی، د مقدار ترڅنګ یې د دې چې معلوم دی، د مقدار ترڅنګ د دې جهت یا لوري هم معلوم دی. وخت چې دا یو وکټوري کمیت دی نو د دې څخه یو خبره بله چې باید واضح سي هغه دا چې وکټوري کمیت دی نو خامخا به وکټوري خاصیت هم لري. څه شی به لري؟ دا چې وکټوري کمیت دی نو وکټوري خاصیت به هم لري. دغه وکټوري خاصیت یې څه معنا لري راځم دا په لنډه ډول سره درته تشریح کوم. ګورئ په عامه اصطلاح کې خو موږ داسې وایو چې مثلا یو جسم دی د یوې نقطې څخه مو بلې نقطې ته انتقال کړي، صحیح دی، د یوې نقطې څخه مو بلې نقطې ته دا جسم انتقال کړي، دا جسم مو مثلا د یو ځای څخه بل ځای ته یووړي. نو مثلا 10 نیوټن قوه مو پر وارده کړه راسته طرف ته یا چپه طرف ته یا لویدیځ طرف ته یا ختیځ طرف ته. اوس دلته خبره دا ده که دغه هر څه زه په علمي اصطلاح د کاغذ پر مخ باندې ښیم نو څنګه یې ښولی سم؟ صحیح دی، موږ خو په دې پوه شو چې قوه یو وکټوري کمیت دی، معنا لوري پکښې معلوم دی. اوس دغه د دې لوري چې زه پر څه شي باندې معلوموم، د دې لوري چې زه د کاغذ پر مخ باندې لیکم نو دا به څه ډول لیکم؟ د دې لوري به د کاغذ پر مخ باندې څنګه معلوموم؟ د هغه لپاره موږ داسې وایو چې دا چې قوه وکټوري کمیت دی نو وکټوري خاصیت لري. موږ کولی سو چې د دې لوري چې کوم لوري ته دی دغه د وکټور په واسطه سره معلوم کړو. دا د څه په واسطه سره معلوم کړو؟ د وکټور په واسطه سره معلوم کړو. دستي پوښتنه پیدا کېږي چې وکټور په خپله څه شی دی، یعنې د قوه خو وکټوري خاصیت لري نو موږ کولی سو د وکټور په واسطه سره د دې لوري وښیو د کاغذ پر مخ باندې. نو دستي پوښتنه دا پیدا کېږي چې وکټور په خپله څه ته ویل کېږي، وکټور په خپله څه ته ویل کېږي. وکټور موږ داسې ویلی سو چې وکټور یو جهت لرونکی څه شي، یو جهت لرونکی قطه خط دی. وکټور یو جهت لرونکی قطه خط دی. قطه خط خو تاسو پېژنئ چې کوم خط ته ویل کېږي د ریاضي د لحاظه. وکټور یو جهت لرونکی قطه خط دی، صحیح دی، چې په دې کې یعنې داسې یو قطه خط دی چې په دې کې جهت سره کم دی، جهت معلوم دی او دغه جهت چې دی دغه جهت موږ ته د قوې په اړه مختلف شیان راښیي. دا د قوې په اړه څه شي راښیي راځم پر دې ټولو موضوعاتو باندې تاسو ته دلته بحث کوم. ګورئ قوه مې درته ویله چې البته یو وکټوري کمیت دی نو وکټوري خاصیت لري. تاسو فرض کړئ چې د مثال په توګه سره مثلا دا چې شی دی یو وکټور دی، وکټور یو قطه خط دی، مثلا فرض کړئ دا یو وکټور دی، صحیح دی، دا چې دا یو وکټور دی دا په خپله یو قطه خط دی، داسې قطه خط دی چې جهت یا لوری یې معلوم دی چې کم طرف ته دی د دې لوري. مثلا دا چې شی دی د دې لوري دغه طرف ته دی، صحیح دی، دا د دې هغه لوري سو چې معلوم سو. هغه نقطه چې دغه وکټور پای ته پر رسېدلی دی هغه ته د دې څه ویل کېږي؟ هغه نقطې ته د دې انجام ویل کېږي. دې نقطې ته یې څه ویل کېږي؟ دې نقطې ته د وکټور انجام ورته ویل کېږي. او د هغه نقطې څخه چې دغه وکټور را شروع سوی دی هغه نقطې ته د دې مبدا ورته ویل کېږي. هغه نقطې ته یې څه ویل کېږي؟ هغه نقطې ته د دې مبدا ویل کېږي. او د دې ترڅنګ
دغه وکټور دغه هغه مسیر سو د دې ترڅنګ دغه کوم ټول چې دی د وکټور دا موږ ته په قوه کې چې راشي ګورئ دا د دې چې سو د وکټور ټول دی چې تر دغه اندازې پورې دی صحیح دی د شرو د نقطې څخه به تر انجام پورې دا ټول سو موږ ته عموما په قوه کې د قوې په وکټوري خاصیت کې دغه وکټور چې دی دغه د دې د ټول اندازه موږ ته د قوې اندازه راشي دا موږ ته د قوې مقدار په لاس راکړي چې څومره اندازه قوه پر دې باندې چې شوی ده پر دې باندې وارده شوی دی د دې ټول موږ ته د قوې اندازه په خپله څه کوي په لاس راکوي نو موږ کولی شو د یو وکټور په واسطه سره د قوې چې وښیو د قوې لوری وښیو یعنې په لنډه توګه داسې ویلی شو دا چې قوه یو وکټوري کمیت دی نو وکټوري خاصیت لري او کولی شو چې د دې لوری د کاغذ پر مخ باندې د وکټور په واسطه سره وښیو وکټور چې دی وکټور یو جهت لرونکی قطع خط دی چې خپل مبدا لري انجام لري او داسې یو قطع خط دی چې د دې لوری معلوم دی چې دا مثلا کم لوری د دې طرف معلوم دی او د دې دغه کوم ټول چې دی د وکټور کوم ټول چې دی دا موږ ته د قوې اندازه په لاس راکوي چې د قوې اندازه څومره ده دا په خپله چې په لاس راکوي د قوې اندازه په لاس راکوي د مثال په توګه سره زه د دې یو مثال ته راځم مثلا تاسو فرض کړئ دا څه شی دی فرض کړئ چې دا یو د ځمکې یو سطحه ده صحیح دی فرض کړئ دا څه شی ده د ځمکې سطحه ده د ځمکې پر سطحه باندې د مثال په توګه دلته یو څه شی شته دلته یو جسم پروت دی صحیح دی دغه جسم د ځمکې پر سطحه باندې پروت دی دلته دا جسم چې د ځمکې پر سطحه باندې پروت دی زه غواړم دغه جسم د دغه نقطې څخه دې نقطې ته راوړم تاسو فرض کړئ چې ما دا جسم د دا نقطې څخه دې نقطې ته څه وکړئ را انتقال وکړئ دا جسم مې د A د نقطې څخه د B نقطې ته را انتقال کړئ دلته پوښتنه پیدا کېږي دا جسم ما د څه شي په واسطه سره د A نقطې څخه د B نقطې ته راوړي واضح خبره ده چې ما پر دا جسم باندې قوه وارده کړل او د قوې په واسطه سره مې دا جسم د A د نقطې څخه د B نقطې ته راوړي موږ کولی شو چې دغه قوه چې ده دا د وکټور په واسطه سره وښیو چې د مثال په توګه سره اوس دا جسم نه معلومیږي چې دا د A د نقطې څخه د B نقطې ته راغلی دی څنګه راغلی دی څه ډول راغلی دی که زه فقط یو دانه وکټور دلته ورسره رسم کړم چې دا جسم مو څه شي وکړي پر دې باندې مو قوه وارده کړه او د قوې په واسطه سره مو د موقعیت ته تغیر ورکړي دا جسم مو د خپل ځای څخه بې ځایه کړي نو فقط دغه یو وکټور په واسطه سره دا ښودلی شو او د دې وکټور پر سر باندې به تاسو څه لیکئ یو اف لیکئ چې دغه بیا تاسو ته د قوې اندازه هم تاسو پسې ورسره لیکلی شئ چې مثلا څو نیوټنه قوه د مثال په توګه سره 10 نیوټنه قوه د وکټور په واسطه سره ښوي چې مثلا 10 نیوټنه قوه پر دې جسم باندې دغه طرف ته دې طرف ته وارده شوې ده ګورئ دې طرف ته دغه چې راشي طرف یې راشي چې دې لوري ته پر دا جسم باندې مقدار یې څو دی 10 نیوټنه دې طرف ته پر دا جسم باندې 10 نیوټنه قوه وارده شوې ده او په نتیجه کې دا جسم د خپل ځای څخه څه کړی دی بې ځای کړی دی یعنې د A د نقطې څخه کومې نقطې ته راوړی دی B نقطې ته راوړی دی سره کم لوري ته یې پر دا قوه پر وارده کړې ده دې لوري ته یې قوه پر وارده کړې ده یعنې د دغه یو وکټور په واسطه سره موږ کولی شو چې دغه قوه څه وکړو د کاغذ پر مخ باندې وښیو همدارنګه د دې مقدار وښیو او د ترڅنګ د دې لوري یا جهت وښیو چې کوم لوري ته یا کوم جهت ته مو دغه جسم څه کړی دی د قوې په واسطه سره انتقال کړی دی نو داسې ویلی شو چې قوه یو وکټوري کمیت دی چې د وکټور په واسطه یې ښودلی شو د دې ټولو خبرو څخه په لنډه توګه داسې راخیستلی شو چې قوه څه شي ده قوه یو وکټوري کمیت دی د دې خبرو په جریان کې به تاسو ته څو وارې دا ثابته شوې چې قوه یو وکټوري کمیت دی وخت چې قوه یو وکټوري کمیت سو نو دا موږ کولی شو د څه په واسطه سره یې وښیو نو موږ کولی شو چې د وکټور په واسطه سره یې وښیو نو موږ کولی شو چې څه په واسطه سره یې وښیو نو موږ کولی شو چې د وکټور په واسطه سره یې وښیو وکټور خپله چې ته ویل کېږي او دا موږ ته د قوې څه شي راښیي ټوله مې په جلا جلا ډول سره درته وویل نو موږ کولی شو د وکټور په واسطه سره دا څه وکړو وښیو دا د قوې چې شی و وکټوري خاصیت و چې قوه وکټوري خاصیت لري څه ډول وکټوري خاصیت لري ټول هم په مثالونو کې په لنډ ډول سره درته تشریح کړي تاسو دې مثال ته پاملرنه وکړئ د مثال په توګه سره زه راځم یو بل مثال راخلم فرض کړئ چې دا چې شی دی یو جسم پروت دی پر دې ځای باندې صحیح دی زه دا جسم څه کوم دا جسم په تدریجي ډول سره د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوم مثلا دا جسم پر دې نقطه باندې پروت دی صحیح دی دغه چې شی سوله دا جسم پر دې نقطه باندې پروت دی زه غواړم چې دا جسم د دې نقطې څخه دې نقطې ته انتقال کوم صحیح دی د دې څخه څه وکړم دې نقطې ته انتقال کوم وخت چې دا جسم مې د دې څخه دغه نقطې ته راوړي نو پر دې باندې مې یو څه نور مواد څه وکړه کښېږدول دا ځای څخه چې مې دا جسم و دې نقطې ته راوستی زه ښولی شم چې پر دا جسم باندې مې قوه وارده کړله د مثال په توګه سره دلته د جسم وزن چې و کم و نو ما پر دا جسم باندې د 10 نیوټنه قوه وارده کړه او دا جسم مې د دې ځای څخه و دې ځای ته راوړي د وکټور په واسطه سره ښولی شم چې د دې څخه مې و دې ځای ته انتقال کړي وخت چې دا جسم دې ځای ته انتقال کړي نو پر دې باندې مو یو څه نور مواد څه وکړله
اضافه کړله نو بیا زه غواړم چې دا جسم د دغه نقطې څخه پسې دا بلې نقطې ته بوځم یعنی د A د نقطې څخه مې راوستي د B نقطې ته د B د نقطې څخه غواړم د C نقطې ته یوسم دغه جسم راوړم د C نقطې ته اوس چې جسم د C نقطې ته راوړم نو خو دلته خو ما یو څه نور مواد پر کښېږدوله نو دا جسم خو اوس په هغه اندازه قوه باندې دې ته زه دا نشم بې ځایه کولی زه به راځم پر دې باندې به یو څه نورو قوه واردوم یعنې د قوې مقدار به یو څه څه کوم زیاتوم یعنې اف مې مساوي کېږي د مثال په توګه سره په دې حالت کې په 15 نیوټنه سره د 15 نیوټنه قوې په واسطه سره دا جسم را انتقالوم د دې ځای څخه و څه ته و دې ځای ته یعنې دا جسم په تدریجي ډول سره دې څخه را انتقال کوي و دې ځای ته بیا مو یو څه چې وکړي دلته مو په دغه نقطه کې مو د دې وزن چې دی یا هم هغه ویټ چې دی وزن مو څه پوه شو وزن یې یو څه زیات شو یو څه نور وزن پر اضافه شو او بیا مو د هغه څخه زیاتې قوې ته ضرورت پیدا کوي چې دا جسم څه پوه کړو د دې ځای څخه و دې نقطې ته انتقال کړو دلته وګورئ دغه وکټور موږ ته څو شیان راښیي یو خو د قوې مقدار راښیي دوهم د قوې لوری راښیي چې قوه مې کوم طرف ته وارده کړې ده که زه مثلا د قوې دغه وکټور چې دی هغه په داسې شکل سره ورکړم دې څخه دا معلومیږي چې ما دا قوه دې طرف ته وارده کړې ده که د قوې دغه وکټور چې دی دا مثلا دې طرف ته ورکړم دې څخه داسې معلومیږي چې دا قوه مې دې طرف ته وارده کړې ده که د قوې وکټور چې دی هغه دا طرف ته ورکړم معنا قوه لوړ طرف ته وارده کړې ده که لاندې طرف ته ورکړو معنا قوه موږ چې څه کړې ده لاندې طرف ته مو وارده کړې نو دغه د قوې وکټور موږ ته د قوې جهت د کاغذ پر مخ باندې ډېر په اسانۍ سره راښودلی شي نو دا د مکمل د قوې وکټوري خاصیت و دلته یو شی چې د قوې په دغه درس کې موږ باید هغه زده کړو هغه چې د قوې سره ډېر څه شي لري تړاو لري او ستاسو په کتاب کې د هغه څخه یادونه شوې ده هغه د وزن او د کتلې توپیر دی نو د قوې وکټوري خاصیت چې پر همدغه ځای باندې پای ته ورسېدي راځو موږ او تاسو خپل یو بلې موضوع ته داخلېږو دا موضوع مو د چیش په اړه ده دا موضوع مو په خپله د وزن په اړه ده چې وزن چیش ته ویل کېږي ګورئ وزن ته چې په انګلیسي کې دې ته ویټ ویل کېږي او دا د ډبلیو په توري سره څه رقم کېږي ښودل کېږي وزن چې په خپله څه شي دی دا راځم درته وایم راځم وزن درته تشریح کوم چې وزن څه ته وایي همدارنګه د دې د کتلې سره څه توپیر دی ګورئ وزن چې دی دا د نیوټن د قانون په اساس باندې که چیرې موږ راسو د نیوټن د قانون پر اساس باندې نیوټن ما تاسو ته درپېژندلی و چې نیوټن یو عالم دی چې ډېرې لاسته راوړنې لري په فزیک او همدارنګه کیمیا او په ډېرو ساینسي مضامینو کې د نیوټن د قانون پر اساس باندې که چیرې موږ راسو یعنی د نیوټن د قانون پر اساس دا خبره کوو د نیوټن د قانون پر اساس ټول هر دوه جسمونه د نیوټن د قانون پر اساس هر دوه جسمونه یو پر بل باندې قوه واردوي هر دوه جسمونه یو پر بل باندې قوه واردوي د مثال په توګه تاسو فرض کړئ چې دا یو جسم مثلا چې دی دلته یو جسم پروت دی دا جسم د مثال په توګه سره خپل هر جسم د ذراتو څخه جوړ دی دا جسم پر دې ځای باندې پروت دی دلته لاندې دا چې شي ده فرض کړئ چې دا د ځمکې سطحه ده دغه ځای چې دی دا ټوله د ځمکې سطحه دی زه غواړم دغه جسم د دغه لوړې نقطې څخه چې دا پر دغه نقطه باندې پروت دی و دا لاندې طرف ته څه وکړم راویغورځوم وخت چې دا جسم موږ دا ایله کوو د دا ځای څخه یعنې موږ په دې جسم کار نه لرو بس دا جسم فقط دا ځای کې ایله کوو دا جسم چې کله دلته موږ وغورځوو نو دغه جسم چې دی د ځمکې د خوا څخه د ځمکې د جاذبې قوه پر واردېږي چې پر واردېږي د جاذبې قوه چې ده هغه پر دې جسم باندې واردېږي او دا جسم کوم طرف ته راکشوي لاندې طرف ته راکشوي وخت چې پر دا جسم د جاذبې قوه د لاندې طرف څخه واردېږي داسې نه دی چې دا جسم نه قوه نه واردوي جسم هم په خپله اندازه باندې قوه واردوي دا دواړه اجسام یو پر بل باندې قوې واردوي په نتیجه کې دغه د ځمکه چې ده دا جسم څه به کوي لاندې طرف ته یې راکشوي دغه موضوع به تاسو په 11 صنف کې وایاست چې دواړه اجسام یو پر بل باندې قوه واردوي څه ډول قوه واردوي په 11 صنف کې پر دې باندې په تفصیلي ډول سره بحث کوو د اوس لپاره تاسو فقط دومره پوه شئ چې د نیوټن د قانون پر اساس باندې هر دوه اجسام یو پر بل باندې قوه واردوي لکه دغه جسم چې موږ مثلا په د لوړ طرف څخه وغورځوو نو دا لاندې طرف ته راکشېږي د ځمکې په واسطه سره پر دې جسم باندې قوه واردېږي او دا قوه د ځمکې د جاذبې قوه ده او دا جسم څه به کوي لاندې طرف ته یې راکشوي نو دلته چې پر ټولو اجسامو باندې د دغه خبرې څخه دا جسم څه به کوي د دې خبرې څخه موږ داسې وایو چې د ځمکې د طرف څخه د ځمکې د جاذبې قوه چې پر جسمونو باندې واردېږي دغه خپله عبارت د وزن څخه ده دا چې دا عبارت د وزن څخه ده چې وایو د ځمکې د جاذبې قوه د ځمکې د جاذبې قوه ګورئ فکر مو دی دا قوه چې ده دا ډېره پکښې کې مهمه ده د ځمکې د جاذبې قوه چې پر جسمونو باندې یا پر اجسامو باندې دا څه به کېږي چې پر اجسامو باندې واردېږي پر اجسامو باندې دا څه به کېږي پر اجسامو باندې دا واردېږي صحیح دی دغه خپله عبارت د وزن څخه ده دا عبارت د چیش څخه ده دا عبارت د وزن څخه ده
ګورئ سر مو خلاص زه خبرې ور بیا کوم د ځمکې د جاذبې قوه چې پر اجسامو باندې واردېږي صحیح دي د ځمکې د جاذبې قوه چې پر ټولو اجسامو هغه که هر جسم وي د ځمکې د جاذبې قوه چې پر اجسامو باندې واردېږي دغه عبارت په خپله د وزن څخه ده د دې خبرې څخه دا یو شی معلوم سوه چې وزن هم څه شي ده قوه ده وزن په خپله څه شي دی قوه ده ولې ځکه د ځمکې د جاذبې قوه چې پر ټولو اجسامو باندې واردېږي او هغه لاندې طرف ته راکشه وي دغه په خپله عبارت د وزن څخه دی نو د دې څخه داسې معلومیږي چې وزن چې ده دا په خپله یو ډول څه شي ده قوه ده نو که چیرې تاسو په یو ځای کې داسې ولیدله چې وزن یې د قوې د واحد یا نیوټن په واسطه سره اندازه کړی و نو تاسو په دې کې څه شي کېږي تاسو په دې کې سره ورو کېږئ نه مشوش کېږئ به نه دلته وزن موږ ویلی دی چې وزن په خپله د جاذبې د قوې پر اساس باندې رامنځته کېږي وخت چې وزن د جاذبې د قوې پر اساس باندې رامنځته کېږي نو وزن په خپله یو ډول قوه ده موږ کولی شو دا په نیوټن سره څه وکړو اندازه کړو دا خپله وزن و راځم یو بل شی درته چې تاسو ته یې واضح کړم هغه کتله ده بیا دا دواړه په مثالونو کې تاسو ته تشریح کوم بیا مو ښه سر په خلاصېږي کتله بیا څه ته ویل کېږي ښه چې وزن دا سو چې د ځمکې د جاذبې قوه چې ده دا په خپله چې پر اجسامو باندې واردېږي دا په خپله عبارت د وزن څخه ده نو کتله څه ده کتله په خپله په انګلیش کې دې ته ماس ویل کېږي او دا د کوچني ام په تورې سره څه رقم کېږي ښودل کېږي کتله خپله ټول اجسام که موږ ګورو دغه جسم دی مثلا د هغه مثال په توګه سره یو بل جسم دی فرض کړئ چې دا څه دی یو جسم دی دغه ټوله اجسام چې دي دا د څه څخه جوړ شوي دي دا ټوله اجسام د ذراتو څخه جوړ شوي دي ټوله اجسام د څه څخه جوړ شوي دي ټوله اجسام د ذراتو څخه جوړ شوي دي چې دغه اجسام چې د ذراتو څخه جوړ شوي دي دغه د اجسامو تشکیلونکي ذرات د هر جسم تشکیلونکي ذرات چې دي دغه عبارت د څه څخه دي د کتلې څخه دي مثلا دغه جسم دی د دې د ټوله تشکیلونکي ذرات چې دي دا خپله عبارت د دې د کتلې څخه دي یعنې موږ داسې په لنډ ډول سره داسې ویلی شو چې ټول اجسام د څه څخه جوړ شوي دي ټول اجسام یا ټول شیان چې دي هغه د ذراتو څخه جوړ شوي دي ټول اجسام د څه څخه جوړ شوي دي ټول اجسام د ذراتو څخه جوړ شوي دي صحیح دی ټول اجسام د ذراتو څخه جوړ شوي دي دا یو خبره خو دلته څه شي سوله واضح سوه چې ټول اجسام د څه څخه جوړ شوي دي د ذراتو څخه جوړ شوي دي نو چې ټول اجسام د ذراتو څخه جوړ شوي دي نو د جسمونو یا د یو جسم تشکیلونکي ذرات یا هغه ذرات چې یو جسم ځینې جوړ شوی وي داسې ویلی شو چې د یو جسم تشکیلونکي ذرات معنا هغه ذرات چې یو جسم ځینې جوړ شوی د جسم تشکیلونکي ذرات چې دي دا عبارت د څه څخه دي د یو جسم تشکیلونکي ذرات عبارت د جسم د کتلې څخه دي د جسم تشکیلونکي ذرات عبارت د څه څخه دي عبارت د جسم د کتلې څخه دي یعنې دغه ذراتو وزن په خپله چې سره یو ځای سي دغه بیا عبارت د څه څخه دی د جسم د کتلې څخه دي نو ټول اجسام د ذراتو څخه جوړ شوي دي چې د جسم تشکیلونکي ذرات چې دي دا په خپله عبارت د جسم د کتلې څخه دي معنا وزن چې دی هغه خپله د جاذبې د قوې پر اساس باندې رامنځته کېږي نو ځکه دې ته یو ډول قوه هم ویلی شو او دا په خپله څه شي ده دا د ځمکې جاذبې قوه چې پر اجسامو باندې واردېږي دغه ته وزن ویل کېږي مګر دا چې اجسام ټوله د ذراتو څخه جوړ شوي دي دغه د جسم تشکیلونکي ذرات یا د اجسامو تشکیلونکي ذرات بیا عبارت د دغه جسم د کتلې څخه دي یعنې دغه د وزن او د کتلې ترمنځ څه شي سو توپیر یې سو د مثال په توګه سره زه یو مثال داسې درته راخلم تاسو فرض کړئ دا څه شي دی دا د ځمکې سطحه ده صحیح دی دا د ځمکې سطحه سوله دغه د ځمکې پر سطحه باندې موږ څه شي لرو فرض کړئ چې دلته څه شي پروت دی یو جسم په مثلا دلته په دغه ځای کې موقعیت لري صحیح دی دا د جسم د څه شي سو دلته یو جسم موقعیت لري دغه جسم چې دی دا په خپله د څه څخه جوړ شوی دی دا جسم چې دی دا په خپله د ذراتو څخه جوړ شوی دی ځکه موږ ویلي دي چې ټول اجسام د ذراتو څخه جوړ شوي دي ټول اجسام د څه څخه جوړ شوي دي د ذراتو څخه جوړ شوي دي اوس که دلته ستاسو فکر وي پر دا جسم باندې هر جسم چې په هوا کې وي هر جسم چې لوړ وي پر ټولو شیانو باندې د ځمکې د جاذبې قوه تاثیر کوي او کوشش کوي چې لاندې یې راکش کړي دا جسم څه وکړي لاندې یې راکش کړي نو دلته زه داسې ویلی شم چې پر دغه جسم باندې لاندې طرف ته د ځمکې طرف ته پر دې باندې یوه قوه واردېږي چې دغه قوې ته خپله څه ویل کېږي دغه قوې ته د جاذبې قوه ورته ویل کېږي دې قوې ته څه وایو دې قوې ته د جاذبې قوه ورته وایو صحیح دی یعنې پر دا جسم باندې لاندې طرف ته یوه قوه واردېږي چې دغه قوې ته د جاذبې قوه وایو او دغه د جاذبې قوه چې پر دا جسم باندې واردېږي د دغه څخه د جسم وزن څه به کېږي د جسم وزن تعینېږي او دغه څخه موږ
د جسم وزن معلومیږي. نو موږ داسې ویلی سو چې دغه د ځمکې د جاذبې قوه چې پر دا جسم باندې واردېږي دا په خپله عبارت د دې د وزن څخه ده چې دا د W په تورې سره ښیو. خو دغه جسم بیا په خپله په عین حال کې د ذراتو څخه جوړ شوی دی. د چی څخه جوړ شوی؟ د ذراتو څخه جوړ شوی دی چې د دې د دغه مکمل د ذراتو مجموعه چې ده چې دا مکمل دا چې د کومو ذراتو څخه جوړ شوی دی د دغو مکمله مجموعه چې ده دې ته بیا خپله چې ویل کېږي دغه بیا عبارت د کتلې څخه دې ته بیا چې ویل کېږي کتله ورته ویل کېږي چې دا د کوچني ام په تورې سره ښیو. یعنې یو خو هغه د دې وزن دی چې د ځمکې د جاذبې د قوې په واسطه سره تعینېږي او د W په تورې سره ښودل کېږي. یو بیا په خپله د دغه جسم خپل چې شي دي ذرات دي چې دغه د ذراتو مجموعه ته یې خپله کتله ویل کېږي او د کوچني ام په تورې سره دا سره کم کېږي ښودل کېږي. نو ګورئ د W او د M یعنې د کتلې او د وزن یو شی چې دلته تاسو سره باید وي د کتلې او د وزن ترمنځ ډېرې نږدې اړیکې دي. د کتلې او د وزن ترمنځ چې دی د کتلې او د وزن ترمنځ اړیکې چې دي هغه ډېرې نږدې اړیکې شته. د کتلې او وزن یا داسې ویلی سو چې د M او W ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې اړیکې دي. صحیح دی؟ ډېرې چې شي دي نږدې اړیکې دي یعنې حتی دا چې د دوی واحدات هم یو رقم دي. دوی په یو رقم واحداتو سره څه رقم کېږي؟ اندازه کېږي. دغه یو خبره باید ستاسو هر وخت په فکر کې وي چې د کتلې او د وزن ترمنځ ډېرې نږدې اړیکې دي حتی چې دوی په یو رقم واحداتو سره اندازه کېږي خو ویل کېږي یو رقم نه. نو دلته دغه یو شي څخه یو بله خبره چې تاسو ته وکړم دغه چې دا وزن خپله یو ډول قوه ده نو په ځینو ځایونو کې لکه مخکې چې ما درته وویله په ځینو ځایونو کې دا د نیوټن په واسطه سره موږ اندازه کولی سو هېڅ خبره نه ده البته کتله نه وزن. دلته د وزن او د کتلې د واحداتو خبره راغله. د چی خبره راغله؟ د وزن او د کتلې د واحداتو خبره راغله. نو راځم دلته د وزن او د کتلې د واحداتو د ویلو طریقه هم په لنډ ډول سره درته ښیم او دا هم درته وایم چې وزن او کتله چې دي هغه څه رقم ویل کېږي. ګورې یو چې شی لرو یو چې دی خپله کتله ده او همدارنګه دویم شی چې دی هغه وزن دی. یو کتله ده او بل وزن دی. ګورئ موږ کتله هم په چیش سره اندازه کوو په کیلوګرام سره اندازه کوو همدارنګه په ګرام سره اندازه کوو. د دې تر څنګ وزن هم په کیلوګرام سره اندازه کوو او هم یې په چیش سره اندازه کوو په ګرام سره اندازه کوو خو د دې دواړو د ویلو طریقه یو رقم نه ده. ګورئ په عامه اصطلاح یا په عامیانه ژوند کې که چیرې موږ راسو نو خو هم موږ داسې نه وایو چې د دې شي کتله څومره دی د دې شي وزن څومره دی. مثلا یو شی چې رانیسو د دې وزن څومره دی هغه وایي 1 کیلوګرام 2 کیلوګرامه 3 کیلوګرامه دا خو جلا سو. خو یو بیا علمي طریقه ده. په علمي طریقه که چیرې تاسو وزن جلا اندازه کوئ په علمي طریقه کې به وزن جلا اندازه کوئ کتله به جلا اندازه کوئ. د وزن اندازه به جلا وایست د کتلې ده به جلا وایست. نو خو واحدات یو رقم دي نو څنګه پوه سو چې کم یو وزن دی کم یو کتله ده. نو په دې خاطر په علمي طریقه کې عموما که چیرې تاسو وزن اندازه کړی وي نو د وزن د سره به تاسو د واحد سره چې شي لیکئ یو ستوری به لیکئ او بیا دا څنګه ویل کېږي دا خو د لیکلو طریقه سو ویل کېږي. بیا څنګه دا داسې ویل کېږي چې مثلا 2 کیلوګرامه یا مثلا 3 ګرامه دا چې سوه کتله سوه. دا بیا داسې ویل کېږي مثلا 2 کیلوګرامه وزن دا ستوري چې ورسره وي 2 کیلوګرامه وزن او همدارنګه 3 ګرامه چې شي 3 ګرامه وزن. یا په دې طریقه یې لیکئ یا یې داسې لیکئ چې مثلا کیلوګرام او اف کیلوګرام فورس مثلا ګرام اف فورس دا فورس ورسره ولې ورسره لیکي ځکه چې دا خپله یو ډول چې شي ده قوه ده. نو د دې څخه دا د دې چې سوه په علمي طریقه سره د دوی دواړو توپیر سو او د دې دواړو د واحداتو د ویلو طریقه سوه چې په علمي طریقه سره موږ د دوی واحدات څنګه وایو کیلوګرام وزن ګرام وزن کیلوګرام فورس ګرام فورس ساده کیلوګرام او ګرام ساده کیلوګرام او ګرام د کتلې واحدات دي او کیلوګرام وزن او ګرام وزن د چې شي واحدات دي د وزن واحدات دي. ګورئ موږ تاسو که چیرې ترازو خو ټول پیژنو که چیرې ترازو که تاسو فکر کړی وي موږ عموما 2 ډوله ترازوګان لرو. د ترازو ته که چیرې راسو 4 ډوله ترازوګان لرو عموما 2 ډوله ترازوګان لرو. یو د ځمکې پر سطح باندې د ځمکې سره ټچ چې شي وي د ځمکې سره ټچ ترازو وي صحیح دی چې هغه د ځمکې پر سطح باندې پروت وي صحیح دی. هغه ترازوګان چې هغه پر ځمکه باندې پراته وي یعنې هغه د پر ځمکې پر سطح باندې پراته وي پر ځمکه پراته وي یا هم د ځمکې پر سطح باندې دا سره کم وي پراته وي دغسې ترازوګان چې دي دا موږ ته عموما چیش اندازه کوي دا موږ ته عموما کتله اندازه کوي. هغه ترازوګان چې هغه د ځمکې پر سطح باندې پراته وي دا موږ ته عموما کتله اندازه کوي. خو هغه ترازوګان چې هغه د ځمکې پر سطح نه وي بلکې فنري ترازوګان وي
فنري ترازو تاسو به لیدلی وي مثلا داسې چې شي وي یو فنر وي پر دې باندې مثلا د ترازو داسې راځړېږي دلته یې خپل اندازې دلته بیا لاندې یو بل داسې شی لري چې په هغه باندې دې چې کوي دا وزن ځړوي وزن چې پر وځړوي د ترازو څپه کوي پورته کوي بیا دلته هغه ستنه مثلا موږ ته دا راښیي چې د جسم وزن څومره دی دغه فنري ترازوګان چې بیا دي دا بیا موږ ته کتله نه بلکې وزن راښیي فنري ترازوګان چې هغه د ځمکې څخه پورته وي د ځمکې پر سطحه باندې نه وي دغسې ترازوګان موږ ته وزن راښیي او هغه ترازوګان چې هغه د ځمکې پر سطحه باندې پراته وي لکه هغه پلهیي ترازوګان دغه بیا موږ ته کتله راښیي د جسم د ذراتو هغه اندازه راښیي د جسم د ذراتو څخه چې مثلا د دې څومره کتله راځي هماغه اندازه موږ ته راښیي دا د کتلې او د وزن ترمنځ توپیر سو دغه د وزن موضوع چې دا ډېره غټه موضوع ده چې تاسو دا د 11 ټولګي په فزیک مضمون کې هم پر دې باندې بحث کوئ هغه هم د حرکت په فزیک کې نه البته په سر کې تاسو پر دې موضوعاتو باندې ډېر بحث کوئ دلته په اووم ټولګي کې تاسو باید څومره پوه سوي واست ما په فکر سره په هغه اندازه تاسو پوه سوسئ تاسو په کتاب کې چې څومره راغلي وو پر هماغه موضوعاتو باندې موږ دلته بحث وکړي چې وزن څه شی دی کتله څه شی ده د وزن د څه شي له امله رامنځته کېږي کتله د څه شي له امله رامنځته کېږي د کتلې واحدات په علمي ډول سره کوم واحدات دي د وزن واحدات کوم واحدات دي کتله څنګه ویل کېږي د کتلې واحدات څنګه ویل کېږي د وزن واحدات څنګه ویل کېږي په دې ټولو باندې مو په دې لوست کې بحث وکړي په دې هیله چې په دې موضوعاتو باندې مو سر خلاص شوی وي او د دې درس په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د اووم ټولګي د فزیک مضمون دوهم فصل هم پای ته ورسېدی او دغه ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بل ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې